بسم الله الرحمن الرحیم. اول یو څو مسائل بیانو، بیا ورپسې انشاءالله د مانځه ترجمه. خو د نیټ ملګرو ته دا درخواست دی چې دا شی بیا تاسو په کار دارئ چې بغیر د وینا نه زیات یې دنیا ته ورسوئ، شیئر یې کړئ. دلته موږ مسله بیان کو، هغه سبا ورپسې نورې مسلې راشي، نیټ کې ښکته لاړه شي، بیا خلک موږ ته وایي چې یاره جي دا پلانی شی که بیا بیان کړئ. دا چې تاسو دنیا ته ورسوئ نو بیا به دوباره بیانولو ضرورت نه. اول یو څو مسائل بیانو ضروری، بیا به انشاءالله د مانځه ترجمه کیدی شي سبا یې شروع کو. اول یو څو مسائل د هغې نه مخکې، کله چې د مانځه دپاره سړی ودرېږي نو اول به خپلې کپړې برابرې کي. تندي باندې پکار دی چې د سړي رومال یا پټکی یا ټوپی یا د ښځې چادر لوپټا دا د تندي نه لرې کي. د قمیص چې کم لستوڼي دي، د قمیص لستوڼي که د سړي پورته وي نو پکار دا دی چې هغه ښکته کي. که د یخنۍ په وجه چادر اغوستی وي، ځان نه څه کپړه تاو کړي وي، خولې پکې پټه کړي وي، نو مانځه نه مخکې د اول خوله کلاو کي، خوله دې ښکاره کي. په پټې خولې باندې مونځ نه دي کول پکار. کله چې سړی زړه کې نیت وکي، نیت په زړه کې پکار دی، نو کله چې الله اکبر کوي دې ته تکبیر تحریمه وایي. نو د تکبیر تحریمه دپاره لاسونه نارینه سړي ته پکار دي چې د چادر نه بهر راوباسي، او زنانا چادر کې دننه که لاسونه پورته کی خیر دی. سړي له پکار دي که چېرې پرتوګ یا لنګ یې د ګېټو نه لاندې وي، خنګري پکې پټ وي، نو اوچت پې کی، او سر ته د خیال کوي. بعضې خلق سر باندې څه پټکی راتاو کی، خو مینځ کې سر یې ښکاري، نو ښه خبره دا ده چې سر ټول پټ وي. زنانو ته پکار دي چې نری جامې، نری قمیص په نری لوپټه کې مونځ نه کوي. کمه کپړه کې چې بدن ښکاري، یا دومره تنګه کپړه وي چې هغې سره د ښځې د بدن هر اندام د غټوالي او د نریوالي پته لګي. کپړه په بدن دومره ټینګه نښتې وي چې د سینو ابهار، د بدن ابهار، دا ځای غټ دی، دا لوړ دی، دا نری دی، تاسو پې ټول پوهیږئ چې دا معلومیږي. داسې کپړو کې مونځ نه کیږي د زنانو، که هغه نری وي یا تنګې وي، داسې کپړې به نه اغوندي. داسې کپړو کې د زنانو مونځ بالکل نه کیږي. که چېرې په غلطۍ سره یې داسې کپړو کې وکړه نو دا مونځ به دوباره راګرځئ، بیا پې واجب دی. نن سبا خو دا رواج جوړ شوی دی. کله چې مونځ کوې په مانځه کې د الله عظمت او د هغه یره، د هغه لویي مخې ته راوستل پکار دي چې زه اوس یو داسې رب ته ودرېږم چې هغه د تمام کائنات نه لوی دی، او هغه زما په زړه هم آګاه دی، هغه ته د هر څه پته لګي. نو دی د اول د الله لویي زړه کې راولي، دا نه چې بس فارمیلیټي پوره کوم الله اکبر چې خبرېږي سجدې ته رسېدلی. اول به د الله لویي مخې ته راولې، د هغه اظهار به زړه کې وکړي چې ما باندې الله قادر دی او ما له هر قسم سزا را کولی شي، ما باندې فالجم راوستی شي، ما ګونګولیم شي، زما سترګو نظرم بتلی شي، ما په دې ولاړه باندې ساره ناغستی شي، غورځولی می شي. نو د الله یره به مخې ته راولې، او د مانځه هر رکن به پوره اطمینان او تسلی سره، یعنی آرام سره به ادا کوي چې منډه پکې نه. قرأت چې کم سړی لولي یا ښځه، د مانځه کم قرأت ته تلاوت ته، دا به داسې لولې لکه گویا کې ته د الله په مخ کې سبق اوروي.
ته چې اوس د استاد په مخ کې ناست وې او سبق اوروې ته څومره یاریږي زړه کې دې خطرۍ یو روب در باندې وي چې استاد مې ویني استاد که زه غلطي وکم بیزته کوي مې دغسې چې ته کله قرأت لولې نو ځان سره به دا راولې چې زه الله ته سبق اوروم او دی اوري او دی ما ویني او هر یو مونږ چې کوي او هر رکن چې ادا کوي زړه کې دا تصور راولا چې دا زما د زندګۍ آخري ټکی دی دا زما آخري رکن دی چې په ولاړې نو وایه چې دا زما آخري کیدی شي همدې ټایم کې ما نه ساه وځي زه مړ شم نو چې د آخري دا رکت ډېر ښه وکړم بیا چې رکو ته ښکته شي رکو کې به دا خیال ساتي چې کیدی شي دا زما آخري رکو وي اډو سر ته پورته نه کړم نو ښه هر یو رکن په اطمینان کوه زړه کې دا ګڼه چې همدا رکن زما آخري دی نو که دا خیال نه وي کم از کم دا خیال خو ضرور کوه چې الله ما ویني زما هر څه ویني او د مونځ ترجمه یادول فرض دي ځکه چې قرآن ویلی دي ولا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون چې تر څو پورې ته په دې نه پوهېږي چې ته څه وایې نو عمره پورې هېڅ قسم ته ستا بیا مونځ نه کېږي نو مونځ ترجمه به یادوې او چې کله ته مونځ وایې نو د هر یو ټکي معنی طرف ته به پام کوې نو چې کله ته معنی ته پام کوې په معنی باندې سوچ کوې نو ستا به زړه کې چرې خیالات رانشي ځکه دلته خیالات به دې په ترجمې وي مانځه کې د خشوع او د خضوع د عاجزۍ عادت جوړول پکار دي او که بیا کم خیالات په مانځه کې راغلل هغو خیالاتو طرف ته توجه نه دي کول پکار کله چې مانځه ته ودرېږې نو د پښو منځ کې مناسبه فاصله راوستل پکار دي هغه بعضې سړی ډېر غټي نو هغه به ظاهره خبره ارت به ودرېږي کم سړی چې نری وي هغه به تنګ ودرېږي نو نری سړی چې ډېر کلا ودرېږي دا هم نه ده پکار او غټ سړی چې ډېر ارت ودرېږي دا مناسب ارتوالی پکار دی امام ابو حنیفه په مسلک کې 4 ګوتې دا خو دا ضروري نه ده او د خپو دا ګوتې به دي سید د قبلې طرف ته وي بعضې خلک ولاړ وي د پښی ښي طرف ته خیب پښی ښي طرف ته ګڅ خپی ګڅ طرف ته وي داسې نه سید د کولې پکار دي چې قبلې ته وي زنانه چې کله تکبیر تحریمه کې لاسونه پورته کوي اوچتوي نیت تړلو دپاره نو په دې وخت کې هغې له پکار دي چې دا خپل لاسونه د لوپټې نه بهر راونه باسي زنانا چې کله لاس نیت ته پورته کوي نو لاسونه دې په لوپټه کې پټ ساتي او بل چې کله تکبیر تحریمه یعنی لاسونه غوږونو ته یا اوږو ته رسوي نو سر به نیغ ساتي بعضې خلک چې کله لاسونه تړي نو سر یې ښکته وي سر یې راښکته کړی وي او لاسونه ور اوچت کي نه سر به دې بلکل هیغ نیغ وي سیده به ولاړ وي او الله اکبر به وایي او په الله اکبر کې به په الف باندې اوږدواله الله اکبر به نه وایي الله اکبر به وایي زنانا چې کله نیت تړلو کې لاسونه پورته کوي نو زنانه له پکار دي چې صرف اوږو پورې لاسونه اوچت کي د مټونو سرونه چې دي اوږو سرونه نارینه سړی به د غوږونو د نرمو پورې اوچتئ او زنانه چې صرف د اوږو سرونو پورې پورته کی نو بس دا کافي دي دې نه زیات ضرورت نشته کله دي چې الله اکبر ووې نو فوراً به لاسونه وتړي نارینه سړی به په نامه باندې یا د نامه نه لاندې وتړي او زنانه به په سینو باندې کیږدي او کله چې لاسونه نارینه تړي نو نارینه به ګڅ لاس باندې خې لاس بره کیږدي او دا ور او د کچې ګوتې او غټې ګوتې سره به دا مړوند ونیسي او 3 ګوتې په بره ساتي او زنانه به د لاس د پاسه لاس کیږدي لاس به رانیسي نه او
د قیام په حالت کې چې کله سړی ولاړ وي د سجدې ځای ته کتل پکار دی. نظر به د سجدې په ځای ساتي. کله چې صورت ختم کې نو رکوع د پاره چې ته الله اکبر وایي کوشش به دا کوي چې دا قرأت او دا تکبیر جدا کې داسې نه چې قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الله اکبر د الله اکبر دی وي کفوا احد الله اکبر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر الله اکبر. یعنی دا ټکی به الله اکبر سره نه تړي، ټکی به ختم کی کفوا احد بیا به وایي چې الله اکبر. تکبیر به په داسې طریقې وایي چې دا قرأت سره ونه تړلی شي. او بیا تکبیر الفاظ چې ته الله اکبر سره ښکته کېږي نو چې لاندې ستا ملا سر سره برابریږي چې تا تکبیر ختم کړي. الله اکبر څنګه دی چې ملا برابر شي په کار دی چې را ختم شي تکبیر. دا نه چې په رکوع کې اوږد وایي، بعضې مولیان ډېر اوږدوي. د رکوع په حالت کې چې کله سړی ښکته شي رکوع ته نو دا خپلو لاسونو سره به خپلې زنګنونه مضبوط ونیسي، نارینه سړی ملا او سر به بالکل برابر کی، زنګنونه به کلک ونیسي، ګوتې به خوري وي، کلاو به وي، او لاسونه به بالکل ټیټ وي، لاسونه به را کړت کوي نه، ښکته کېږي به نه، داسې ټوکری به د ځان نه نه جوړوي. او زنانه چې ده دا به لږه ښکته شي، لاسونه چې په زنګنونو ږدي زنګنونه دې نیسي نه، په ټولو ګوتو دې زنګنونو باندې لاسونه کېږدي. د ښځې او د نر په مانځه کې د احنافو په نس فرق دی، دا ځان له اختلاف ته یوه لویه مسله ده، خو بس فی الحال همدغسې ښه دی. زنانه به رکوع کې ډېر تکلف نه کوي. د سجدې په وخت کې خپې ځمکې باندې مضبوطي ساتل پکار دي چې خپې دې ځمکې نه اوچتې نه شي. که چېرې په سجده کې دواړه پښې د ځمکې نه اوچتې شوې او دومره یې اوچتې وساتلې چې یو رکن حده پورې اوچتې وي نو مونځ یې ماتېږي. دا په ځمکې باندې ساتي. زنانه دپاره د سجدې کولو طریقه هم دا ده چې ځان به راټول کي او سجده به وکړي. خپله خېټه به د دواړو په تنونو سره او یعنې ټوله به نښتې وي. ښځه به داسې سجده کوي چې یو اندام یې بل سره جنګېدلی، او نارینه سړی به داسې سجده کوي چې یو اندام یې د بل نه جدا وي. او هر منځګزار د سجدې په حالت کې د پوزې په سر باندې نظر ساتي، پوزې سر ته دی ګوري. دا د مانځه طریقه ده او دا سوچ دی کوي چې ما نه به سا په همدې ځای وځي. او نور د سوچ کې بنیادی سوچ هغه دی چې ته کم ټکی وایې د هغې په معنی سوچ کوه. سبحان ربی الاعلی معنی بیا د ترستو خایم انشاءالله. د فرض مون په هر رکعت کې دی هغه صورت او هغه آیتونه لوستل پکار دي کمی چې ړومبي رکعت کې ویلي دي، هغې پسې چې کم آیتونه دي هغه پکار دی چې سړی ولولي. البته نفلو او سنتو کې که سړی وړاندې وروستو شي هم خیر دی، خو فرضو کې خیال ساتل پکار دي. اتحیاتو کې د لاسونو ګوتې د زنګون د پاسه د خپل عادت مطابق کلاو کې خودل پکار دي، او د ګوتو سرونه دی زنګونونو سره بالکل برابري، نه به تې وړاندې وي او نه به تې وروستو وي. او زنانه چې کله تحیاتو د پاره کینی نو د هغې طریقه دا ده چې خپل ګچ کوناټی به کیږدي په ځمکه باندې او دواړه پښې به خپل ښي طرف ته وباسي، یعنې کوناټی به یې په ځمکې باندې لګېدلی وي د ښځې. او نارینه سړی چې کینی هغه به په خپلې ګچې پښې باندې کینی او ښی پښه به یې ودرولي. هر منځګزار سړی اتحیاتو لوستلو په وخت کې خپل نظر چې دی هغه په دې خپله غېږه ترخ باندې ساتل پکار دي چې ستا زنګنونو نه بره د کم بدن دی په دې ځای باندې نظر ساتل پکار دي. کله چې سړی
سلام اړوي نو د سلام اړولو په وخت کې نظر صرف په اوږو باندې ساتل پکار دي. خوا او شا سیزونو ته نه به ګوري چې دنیا ګوري. ښي طرف ته سلام وګرځوي، ښي طرف ته ټول کور وګوري، ګس طرف ته نه، خپلو اوږو ته به ګوري. او که سړی ځان لمونځ کوي نو د سلام اړولو په وخت کې دی په فرښتو باندې د سلام نیت کوي. او که جمع کې ولاړي په کارداري چې ښي طرف ته څومره کسان دي د هغوی د سلام نیت وکړي. زنانا وایي چې کله په مانځه کې د هغې مخ مړوندونو او لاندې قدمونو نه علاوه د بدن هر یو اندام یې چې څلورمه حصه ښکاره پاتې شو، دومره چې 3 ځله پکې سبحان رب الاعلی ویلی کېده، دومره د ښځې بل یو اندام ښکاره شه، د لاسونو، د قدمونو او د مخ نه علاوه څلورمه حصه ځای ښکاره شه. هر یو اندام څلور حصې کا، څلورمه حصه یې ښکاره شه، نو دغې ښځې مونځ نه کېږي، مونځ یې مات دی. دی به مونځ دوباره کوي. او که دا د سبحان رب الاعلی 3 ځل ویلو نه کم ښکاره شه، زر یې پټ که، نو بیا یې مونځ کېږي. مثال په طور پنډی ښکاره شوه، مټې ښکاره شوې، مړوندې ښکاره شه، سر یې ښکاره شه، د سر ویښته یې ښکاره شول، غوږ یې ښکاره شه، څټ یې ښکاره شه، بل اندام یې ښکاره شه. نن سبا د ښځو غاړې چې کمې دي داسې غاړې کوي چې په هغې کې نیمه ښځه ښکاري، او چادر یې داسې نری وي چې په هغې کې د ښځې هر څه ښکاري، کپړې یې دومره تنګې وي چې هر څه پته لګي چې دا ځای دې دومره دی. نو دغسې مونځ بلکل نه کېږي، هسې ځان کړی. که د جمعې مونځ وي نو امام مقتدیانو او د فرښتو او د مسلمانانو او د پیریانو نیت کول په سلام کې پکار دي چې مونځ د جمعې وي. او که ځان لوي نو بس د ملایکو انشاءالله یو څو مسائل به سبا هم بیانو، او بیا به انشاءالله سبا د مانځه د الفاظو ترجمه هم وایو، او د الفاظ بم د تخایو چې سبحانک اللهم څنګه ویلی شي. دا به انشاءالله سبا نه بیا شروع کوو. خلکو له پکار دي چې شیر هم کی او ویم خیو بل توسره.